د لاندې باندې سکس کولو اوس نوې طریقه کولی شئ د دغه طریقې څخه په ډېرې اسانۍ سره ګټه واخلئ. د کومو خلکو چې اولاد نه کېږي نو دغه طریقه باندې سکس کولی شئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپوښتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. لاندې باندې سکس کول باید کوم خلک وکړي او کوم خلک یې باید ونه کړي؟ د لاندې باندې کولو لومړۍ ګټه خو دغه ده چې تاسو هر هغه څوک چې ډېر زر انزال کېږي یعنې زر خلاصېږي نو کولی شي چې د مېرمنې څخه لاندې پرېوځي، یعنې لاندې ورته څملي او له هغه څخه ګټه واخلي او لاندې خوا نه د مېرمنې سره سکس یا کوروالی وکړي. د کومو خلکو چې بیا اولاد هم نه کېږي نو کولی شي چې مېرمن د ځمکې پر لور وغورځوي او خپل ځان د پاسه کړکۍ باندې. که څه هم په ذکر کې څومره وړوکوالی وي نو په دغه وخت کې بیا د مېرمنې هغه کوم شی چې په کار کېږي نو بیا په دې وخت کې ورته پوره رسېږي. که ستاسو په ذکر یا هم په غین کې وړوکوالی وي یا هم مېرمنه نه شي خلاصولی یا انزال کولی نو تاسو کولی شئ چې د دغه طریقې څخه ګټه واخلئ. لومړی به تاسو د ځمکې پر لور څملئ که چېرته مو په ذکر کې وړوکوالی وي او مېرمن به درباندې پښې راکښېنوئ نو په دغه وخت کې تاسو کولی شئ د خپل ځان د خوځېدو او فایده واخلئ، یعنې د خپل د ځان څخه ګټه واخلئ چې خپل ځان څومره ښوروئ نو مېرمنې ته هغومره زیات خوند ورکوي. دویم هغه خلک چې په ذکر کې اوږدوالی یا غټوالی لري نو بیا د مېرمن د ځمکې پر لور څملوي او بیا دې ګټه ورڅخه واخلي، ځکه چې د هغو خلکو بیا ذکر غټ وي او مېرمنې ته ښه خوند ورکولی شي. او دا سکس یا دا کوروالی هغه خلکو ته بیا ډېره ګټوره ده کوم خلک چې مېرمنې ته زر حمل یا امیدواري نشي ورکولی، ځکه د دوی ذکر کې وړوکوالی وي او د هغه اصلي مرکز ته دغه ذکر نه رسېږي او نه هم مني رسېږي او نه اوبه هلته رسېږي تر څو حمل مېرمن واخلي. نو تاسو هم کولی شئ چې د دغې طریقې څخه په اسانۍ سره ګټه واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوي وي زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.